دا بعضې زموږ ته پښتانه یا دا بعضې خلک دا ذاکرینو ته یو کیفیت پېښ شي نو دوی بیا دا ورته وایي دا غورې وایي. دغه لفظ ویل هم داسې بې ادبه لفظ دی، داسې مناسب لفظ نه دی. باید د سالکینو و ذاکرینو دپاره داسې لفظ استعمال نه شي. کله کله داسې وي چې سالکین ذکر شیب کوي، خو دا په ذکر جهري کې ډېر پېښېږي چې کله کله دوی ذکر جهري کوي یا د ذکر جهري په حلقه کې ناست وي نو پر دې باندې یو د جذب کیفیت راشي او یو د وجد و د تواجد کیفیت راشي او په دې وخت کې د دوی د خولې څخه یو اواز ووځي یا چغه ځینې ووځي او یا داسې متصل غږ د خولې سره ووځي، دا بې اختیار وي. نو دا اصلا دې ته وجد ویل کېږي. دا په عربي کې وجد بلل کېږي. وجد هم ډېر اقسام لري. یو قسم یې دغه دی چې انسان څخه بې اختیاره د خولې اوازونه وځي. زموږ ته پښتانه دا بعضې خلک چې ذاکرینو باندې اعتراضونه لري یا بعضې وخت د ذاکرینو سره مخالفت لري نو هغوی بیا دې ته غورې وایي، د غورې وایي. نو دا د غورې لفظ ویل دا داسې یو بې ادبي غوندې ده. انسان چې خدای تعالی جل جلاله جوړ کړی دی، انسان کې ډېر عجب عجب قوتونه الله تعالی اچولی دي او بعضې قوتونه چې په حرکت باندې راسي، په فعالیت باندې راسي، بیا د انسان پر ظاهري وجود و د پر ظاهري حرکاتو باندې اثر کوي. مثلا یو ډېر تعجب اوره خبر یو سړی واوري او یو خبر یې ډېره خوندوره یو مسخره یې په اصطلاح باندې د انسان څخه بې اختیاره د خندا اواز د خولې راوځي. نو ګوره یو خبره د واورېدل هلته په باطن کې یو کیفیت پېښ شي د خوند چې دی دا خبرې څخه خوند واخلي. هغه خوند چې په انسان کې پېښ شو دا خوند اثر دا وي چې د خولې څخه د خندا اواز راوځي. بعضې انسانان داسې وي یو خبرې اورېدل تاسو هم تجربه کړي. بعضې کسان داسې وي چې خبرو ته وکړي نو ده ته بې اختیاره خندا ورشي او دا خندا دونه پر غالبه شي چې دی هېڅ د خپله خندا نشي تکیه کولی. د دغه نه بې اختیاري دی کوشش کوي چې خپله خندا تکیه کړي، نشي تکیه کولی. حتی د انسان پر عادي حالاتو باندې کله کله انسان ته داسې خندا ورشي. مثلا یو انسان یې اواز واوري، چا د بدن اواز واوري، انسان ته خندا ورشي او داسې خندا ورشي چې بیا خپله خندا نشي تکیه کولی. خو دغه اواز چې د واورېدي هلته په باطن کې قوت شته، هغه قوت په حرکت باندې راسي، هغه فعاله سي، هغه چې فعاله سو فورا د انسان د خولې څخه اواز ووځي، هغه د خندا اواز ووځي. یا مثلا یو انسان د ویې تخیه نو اوس د ویې تخیه اوس هغه پر تله باندې او یا بل د تخیدو پر ځای باندې ته مازې ګوتې واورلې هغه وتخیه، دغه تخیدو سره د انسان په وجود کې هغه قوت، هغه په فعالیت راشي او هغه قوت چې فعاله سو اثر یې دا وي چې انسان ته بې اختیاره خندا ورشي. یا بعضې وخت داسې یو خبرې غمجنه خبرې سړی واوري بس بې اختیاره انسان تر سترګو څخه اوښکې رالسي او وژاړي او بعضې وخت دا ژړا دونه قوي سي د انسان د خولې څخه د ژړا اوازونه راوځي او انسان د خولې څخه د ژړا په شکل باندې اواز راوځي. که دی هر څونه هغه ته یقینا نشي تکیه کولی. نو هلته په باطن کې هغه د غمجنۍ یو قوت شته، هغه قوت په حرکت راشي، هغه فعاله سي، د هغه په فعالیت باندې بیا د انسان د خولې څخه داسې اواز راوځي. د دې قسمه څه قوتونه نو په انسان کې بیخي ډېر دي، بیخي بې حده قوتونه خدای تعالی په انسان کې بې شماره قوتونه ایښي دي. نو یو قوت په هغوی کې داسې هم دی کله کله هغه کله کله سړی په ذکر کې یو ذکر کېږي یا یو حلقه کېږي جهري، د ذکر جهري حلقه کېږي، یا کله کله په خفیه ذکر کې داسې یو کیفیت انسان ته راسي چې هغه قوت په انسان کې یو قوت وي، هغه فعاله سي، د هغه قوې په فعالولو سره بې اختیاره د خولې څه چغه وځي او یا کله کله دوامداره چغې وځي یا کله کله داسې متصل اواز وځي. داسې متصل اواز چې ډېر تکیه کوي نشي تکیه کولی. دا په انسان کې داسې پېښېږي. دغه حالت په انسان کې بې اختیاره پېښېږي، دې ته د وجد حالت وایي. نو دا سالکینو ته کله کله پېښېده داسې مختلفو حالاتو کې پېښېږي او بعضې سالکینو ته بیا نور قسم کیفیت پېښېږي. ما داسې سالکین هم لیدلي دي چې بې اختیاره د ذکر شي په وخت کې چې ذکر شي شروع شي بې اختیاره دی داسې په غورځېدلو باندې سي او بس راغزار شي، په لغړېدلو باندې سي او بیا چې دا شي څه وموږدي په هغه باندې هم نه پوهېږي. اما داسې کسان وي، واقعي کسان وي، حقیقي کسان وي، دی د ده زړه دا نه غواړي چې داسې کیفیت ورته پېښ شي، کوشش کوي چې دا شی نشي ورته پېښ، اما ورته پېښېږي. بعضې انسانان ما په نورو کیفیتونو کې لیدلي دي، قسم کیفیتونه انسانانو ته پېښېږي د دې ذکر شي په وخت کې. نو دا به موږ نه پر چا باندې اعتراض کوو، نه به په دغسې الفاظو باندې ورته وایو چې دا غورې وایي، داسې الفاظ به نه ورته استعمالوو. دا د انسان په نیت او د انسان په اراده پورې اړه لري.
که چیرې داسې و چې انسان ذکر چې په وخت کې یا د ذکر چې په حلقه کې بې اختیاره دته دغسې کیفیتونه پیښېدل، نو دا سړی خو ملامت نه دی، دې سړي ته خو د وجد کیفیت پېښ او دا یو لوی نعمت دی چې خدای تعالی سړي ته نصیب کړي. باید د سړي غبطه په وسي، باید د سړي کسب په وسي چې دا سړي باندې ذکر چې دونه اثر وکړي چې عادي هغه کیفیت ورته فعال شو. او بعض وخت بیا بعض انسانان مصنوعي دا کار کوي، یعنی په واقعي توګه باندې دته هغه وجد نه پېښ شوی، کیفیت ودته نه پېښ شوی، بس په خپل اختیار باندې بس زړه غواړي چې د نورو پر کم باندې ځان جوړ کړي، یا زړه دا غواړي چې نور خلک ودته متوجه شي او د نور خلکو ته ځان داسې معرفي کړي چې وګوره په ذکر چې پاک خو پر ما باندې دونه زیات اثر راځي، زه خو نو دونه ښه سړی یم. دا نو بیا ریاکاري ده، که د دغه دپاره کوه چې خلکو ته ځان معرفي کړي، خلکو ته ځان په ښه سړي معرفي کړي، خلکو ځان ته متوجه کړي، دا نو ریاکاري شول. او که په دې نیت باندې کاوه چې هغه خلکو ښه خوند ودته ورکړی و چې هغه د خولې څخه اوازونه وځي او د اواز ورته پېښېږي، د کیفیت ورته پېښېږي، د هغو حالت ښه خوند ورکوه، ده هم ځان د هغو سره مشابه کاوه، فقط نیت یې دا و چې د هغه ښه خلکو سره ځان مشابه کړي، د هغو په رقم باندې ځان جوړ کړي او د هغو کیفیت پر ځان باندې په مصنوعي توګه باندې راولي. نور یې نه ریاکاري په مطلب باندې خلکو ته ځان په ښه سړیتوب معرفي کول پکار و، فقط د هغو سره ځان مشابه کول پکار و. نو دې ته بیا تواجد وایي. دا تواجد هم ښه شی دی، په تصوف مبارکانو کې تواجد هم راغلی دی. تواجد یعنی ځان په زوره په داسې شکل جوړول لکه تا ته چې وجد پېښ وي. دا په یو حدیث کې راغلي دی، ان لم تبکو فتباکو، که چېرې تاسو ته ژړا نه درکړه ځان د ژړا په رقم جوړ کړه، ځان دغسې جوړ کړه، حتی ناولې راواخله په سترګو پورې وموښه چې هغه د ژړا په رقم باندې جوړ شي، ځکه چې دا ژړېدونکي انسانان خلک چې خدای جل جلاله د وهمه څه ژاړي هغه ډېر خدای تعالی ته محبوب وي، خدای تعالی ډېر ګران وي. نو که تا ته ژړا نه درکړه ځان دې د هغو په رقم جوړ کړي، ځان دې د هغو سره مشابه کړي، الله جل جلاله به د هغو په رقم فضیلت و کمال خدای تعالی در نصیب کړي. نو دې ته بیا تواجد وایي. نو دغه تاسو چې کوم لفظ لیکل دی چې د غرو حقیقت څه دی، دغه مطلب دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.